سلامونه دوستانو، نن چې دا د پروټین باره کې غږیږو. زیاتره چې د پروټین نوم یا غږ واوري نو ډایرکټ کې د پروټین پوډر په مغزو کې راځي. دوستانو پروټین چې دا د خوراک نه زیاتره ټول په خوراک نه د لاسته راځي. دغه هم چې جوړ دي د دې لپاره جوړ شوي دي. مثال زیاتره ورزشکاران چې دي دې ته وخت نه لري چې خوراک د چرګ سینه شي، مایع شي، نور شي، خوراک نه پروټین ترلاسه کړي، نو کولی شي زر کار ته ځي، بل شی ته ځي، زر یې جوړ کړي، دغه نه استفاده کوي. ولې تر ټولو ګټورې چې دي هغه پروټین دي چې خوراک نه ترلاسه کېږي. دوستانو هغه د چرګ سینه شوله، مایع شوله، سبزیجات شولو، غوښه شوله، نور دغه شیان وګورئ ډېر زیات چې دي دغه پروټین لري. هګۍ شولې، دغو نه چې دي دغسې دي نیچرل پروټین ورته چې وایي طبیعي پروټین دي. دغه تر ټولو ګټور دي دوستانو. او دا پروټین چې دي دا کوم غټ معجزه نه لري. بعضې دوستان فکر کوي وایي چې دا پروټین وخوري او داسې د اندام غټېږي او دا د هېڅ نه ده. د خوراک پروټین چې دی هغه طبیعي دی، هغه ډېر زیات ګټور دی. په صورت د دې نو کوشش د هر یو دوستان ته هغه کوم چې کوشش وکړي له هغو نه استفاده وکړي. زه خپله اوس دغه استفاده کوم په دې چې وخت نه لرم، مصروفیت زیات ده، کار شي، مکتب شي، نور زیات مصروفیت ده، دې ته وخت نه لرم چې هر وخت ځان ته ښه ډوډۍ تیاره کړم، نو ځکه د دې نه استفاده کوم. پروټین څه شی دی دوستانو؟ پروټین چې ده د بدن عضلات چې دي د همدغه پروټینو په هغه چې د ژوند کوي، یا مثال همدغه پروټین دی چې د بدن عضلات غټ ساتي یا جوړې ساتي. کله چې دوی ته پوره اندازه پروټین ونه رسیږي، دوی چې دا حجم یې کمیږي یا وړوکي کیږي، نو ځکه د پروټینو خوراک چې دا د بدن په غټولو کې یا عضلاتو غټولو کې ډېر زیات مهم ده. نو بیا هم وایم چې پروټین یوازې دا نه دی، پروټین چې دا د سبزیجاتو نه، نورو خوراکو نه دا تر ټولو ګټور دي. نو دغه نه استفاده وکړئ. مننه.